کابل کې غلو قتل عام شروع کړی. دا چې د غله څوک دي او د چا له خوا نه حمایه کېږي، که غواړئ چې په هر څه باندې پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. کله نه چې د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال خوشحال سادات له دندې لرې شوی، په کابل کې جنایي جرمونه بیخي زیات شوي دي. په تېره یوه اونۍ کې خیرخانه، کاردینه او ارزان قیمت کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. په تېرو څو ورځو کې حکومت هم زیات شمېر مجرمین او سیاسي بندیان له زندانونو آزاد کړي دي. لوی څارنوالۍ هم پولیسو ته امر کړی دی چې واړه مجرمین دې نه نیسي. دوی د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر په زندانونو کې نیسي. نو ځکه په کابل کې غلا هم زور اخیستی دی. روزانه بېګناه افغانان مري. نو د یادونې وړ ده چې کورنۍ چارو وزارت هم بې کفایته ده، وزیر هم بې کفایته ده. په یاد وزارت کې زیات لوړپوړي چارواکي هم بې کفایته دي. اکثره چارواکي شنه غله او بې کفایته دي او د غلو ملګري دي. یو کوچنی مدیر د میاشتې د 100,000 افغانۍ او زیات عاید لري او یو رئیس تر میاشتې 500,000 افغانۍ زیات عاید لري. او په کورنۍ چارو وزارت کې هم زیات شمېر جنګسالاران د هغوی چمچې، غله او مفسدین ناست دي. نو د مازدیګر نیول شوی غل د شپې بیرته خوشې شوی او سبا کلیوالو بیرته نیولی وي. که کوم مشهور غل په اشتباهي کې ونیسي او یا د عام ولس فشار لاندې راشي، زندان کې به لکه مهرالله غوندې زندگی کوي. تلویزیون، ارکنډیشن او مهمانخانه به ورته ورکول کېږي. نو مهرالله هغه مشهور غل ده چې حسیب قوای مرکز شاګرد تېر شوی ده. نو تاسو د کورنۍ چارو وزارت د دې بې کفایتي چارواکو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.